لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. په احرام کې د تلبیې د ډیرو ویلو ځایونه. اویایمه پوښتنه: احرام والا به د احرام په حالت کې په کومو ځایونو کې تلبیه ډیره وایي؟ ځواب: په عامو حالاتو کې د تلبیې ډیر ویل مستحب دي. که ولاړ وي، که ناست وي، که په موټر او تیاره کې وي، او که د موټر یا تیارې څخه راښکته کیږي، که ولاړ وي، که روان وي، که د پاکۍ په حالت کې وي، او که د ناپاکۍ په حالت کې وي، یعنی بې اودسه یا جنب یا حیض والا ښځه وي، او که د یوه حال څخه بل حال ته بدلیږي او یا وخت بدلیږي، خصوصا د سهار، ماښام او پشلمي په وختونو کې. په دغه ټولو حالاتو کې او هم تر هر فرضي او نفلي لمانځه وروسته به تلبیه ډیره وایي. لبيك اللهم